نن درته د یو سوالګرې ښځې په اړه جالبه قصه لرم. هیله ده ویډیو را سره تر پایه وګورئ او بلقیس سحر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. یوه ښځه چې په غریبې کورنۍ کې واده شوې وه او خاوند یې هم بېروزګاره و. ښځې به هر وخت خپل خاوند ته ویل چې یو څه کار خو کوه تر څو په ګېډه خو ماړه یو. خو خاوند به یې کله د یو نه او کله د بل نه قرض اخیستو او خپل ضرورت به یې ورباندې پوره کول. آخر خبره تر دې حده راورسېده چې نور ورته چا قرض هم نه ورکاوه. دا ښځه وایي چې داسې حالت ته ورسېدو چې نږدې و د لوږې نه مړه شو. خو یو چا مشوره راکړه چې خاوند خو دې هسې هم د کار نه دی، ته خپله د کوره بهر ووځه او یو څه کار کوه. ما هم همداسې وکړل او خاوند ته مې وویل چې ته خو هسې هم کار نه کوې، زه به یو څه کوم او ماښام به پیسې راوړم چې یو څه پې د خوراک لپاره واخلو. دا ښځه وایي د کوره ووتم، نور څه کار پیدا نه شو، نو په سوال مې شروع وکړه او خلکو به راته ښه پیسې هم راکولې. پیسې به مې ماښام خاوند ته ورکولې، هغه به د کور ضرورتونه پرې پوره کول. روزمره به بازار ته تلم او پیسې به مې ګټلې. یوه ورځ یو دوکان ته لاړم، د سوال لاس مې ورته ونیول. وی ویل معده نشته. ما ویل خیر دی وګوره یو څه راکه. هغه وویل دلته خو نشته، خو خبره ګودام ته ځي هلته به وي او هلته به یې درکړم. ما هم ورسره ومنله او ګودام ته لاړو. ګودام کې یې نور ملګري هم وو او ټولو را سره په زوره بد سلوک وکړ او زما عزت یې د خاورو سره خاورې کړ. نو قدرمنو لیدونکو، نن سبا په هیڅ چا باور نه دی پکار. په هر څه کې ډېر احتیاط وکړئ تر څو عزت مو خوندي پاتې شي.